ویرات کوهلی په آی پی ایل کې خپله ژمنه پوره کړه، خو آیا حضرت زازی به په آی پی ایل کې واخیستل شي او که د حضرت زازی سره د پښتون شاهرخ خان لخوا دوکه شوي؟ ویډیو تر اخره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. ویرات کوهلی د ډیل سټین په اړه خپله ژمنه پوره کړه، خو شاهرخ خان بیا حضرت زازی سره په خپله کړې ژمنه کې پاتې ښکاري. ویرات کوهلی د سویلي افریقا د فاسټ بالر ډیل سټین په باره کې د آی پی ایل له بولي مخکې ویلي وه چې په هر قیمت وي ډیل سټین اخلي او نه یې پرېږدي. ډیل سټین چې د سویلي افریقا چټک بالر دی، په 2013 کال او له هغه وړاندې کال کې د آی پی ایل سیالیو په اوږدو کې د بنګلور لوبډلې ګډونوال وه، خو د 2020 کال په آی پی ایل سیالیو لپاره د بولي په اوږدو کې ډیل سټین په اړه لومړیو کې چا وانخیست او کله چې نورو لوبډلو په دې برخه کې دلچسپي ښکاره نه کړه، نو ویرات کوهلی د بولۍ په اوږدو کې د بنګلور لوبډلې مشر روزونکي مایک هیسن سره 200 واټساپ میسجونه تبادله کړل او مایک هیسن ته یې وویل چې دی په هر قیمت وي ډیل سټین په خپله لوبډله کې غواړي. د بولۍ په وروستیو شیبو کې ډیل سټین په 2 کروړه بنسټیز قیمت بنګلور لوبډلې وپیره، نو اوس مهال ډیل سټین د بنګلور 21 کسیزې لوبډلې غړی دی. ویرات کوهلی د ډیل سټین په هکله خپله ژمنه عملي کړه او آی پی ایل کې واخیسته، خو د هندي سینما ستوري پښتون شاهرخ خان بیا خپله ژمنه د افغان هیټر توپوهونکي حضرت الله زازی په اړه پوره نه کړه. کله چې حضرت الله زازی د آیرلینډ خلاف د 2019 کال په فبرورۍ میاشت کې غوره اننګز ولوباوه، نو شاهرخ خان په خپل ټویټر ولیکل چې دی به د 2020 کال آی پی ایل لپاره حضرت الله زازی په خپله لوبډله کلکته کې اخلي او لوبوي به یې. خو اوس د آی پی ایل لوبډلې پوره شوې، خو د شاهرخ خان ژمنه پر ځای پاتې ده او زازی یې وانخیسته. شاهرخ خان غوښتل چې هغه په 2019 کال آی پی ایل کې هم ولوبوي، خو دلیل یې دا و چې 2019 کال کې لوبغاړي کم واخیستل شو، په هند کې ټاکنې وي. بیا شاهرخ خان وویل چې 2020 کال آی پی ایل ته به یې خامخا اخلي، خو دغه د حضرت الله زازی سره یې خپله ژمنه پوره نه کړه او حضرت زازی په لوبډله کې وانخیسته. ډېره مننه، که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.